أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. مخکې آیتونو کې الله تعالی خپل نبي ته د دې خبرې امر وکړ چې ته د خلکو په منځ کې په قرآن باندې فیصلې وکړه بما اراک الله، په هغه طریقه باندې چې الله تعالی تا ته ښودنه کړې ده. او مخکې د هغه واقعي ذکر وشو. نو اکثر چې کله داسې واقعات پیښ شي نو بیا خلک په داسې واقعاتو کې جرګې کوي. که یو څوک مجرم هم دی، دې لپاره چې هغه بې ګناه ثابت کړي، د هغه دپاره مشورې کوي، جرګې کوي او ناستې کوي. نو الله تعالی په دې آیت کې د جرګو او د مشورو باره کې خبره کوي چې په ډېرو جرګو او مشورو کې خیر نشته دی، مګر په هغه مشوره او جرګه کې خیر دی چې دغه درې صفات پکې: لا خیر فی کثیر من نجواهم، لا خیر نشته هیڅ قسم خیر، فی کثیر من نجواهم په ډېرو زیاتو کې، من نجواهم د دوی د جرګو او د مشورو نه. هغه جرګې او مشورې چې خلک یې کوي، الله فرمایي په ډېرو کې خیر نشته دی. الا من امر بصدقة، مګر د هغه چا په جرګه او په مشوره کې خیر شته دی. امر بصدقة چې امر وکړي په صدقې ورکولو باندې، او معروف یا په نیکۍ باندې د یو نیک کار په کولو باندې مشوره وکړي، او اصلاح بین الناس یا په صلح کولو باندې په مابین د خلکو کې. ومن يفعل ذلك، او هغه څوک چې وکړي دا کار د صدقې د ورکولو دپاره جرګه او مشوره جوړه کړي، یا د نیکۍ د کولو دپاره، یا د خلکو په منځ کې د اصلاح دپاره دا کار وکړي، ابتغاء مرضات الله، دپاره د طلب د رضا د الله تعالی، فسوف نؤتیه، نو زر ده چې وربکو موږ هغه ته اجرا عظیما، اجر لوی. نو په دې آیت کې الله تعالی دا خبره ذکر کړه چې په ډېرو مشورو او جرګو کې خیر نشته دی. اکثر جرګې د ګناهونو جرګې، د یو مجرم نه د دفاع په خاطر باندې چې کوم کسان جرګه کوي، مشوره کوي، نو الله تعالی په دې باندې خفه کېږي. او کله کله اسې د مباح خبرو جرګې، نو هغو کې هم خیر نشته دی. لکه یو څوک اسې قصې کوي او هغه چې کله بیا زیاتې شي، بیا د هغه نه هم ګناه جوړېږي. یوازې په هغه جرګو کې خیر او ثواب شته دی چې هغه د دا درې کارو دپاره وي. یا یو څوک دې دپاره جرګه جوړوي چې د محتاجو خلکو سره مدد وشي، د صدقې خبره پکې وشي، او معروف یا د یو نیک عمل د کولو دپاره چې دا خلک څنګه مانځه ته دعوت کو، دا خلک د بېدینۍ طرف ته روان دي، څنګه دا خلک د الله تعالی دین طرف ته دعوت کو چې دا خلک دینداره جوړ شي. او اصلاح بین الناس، یا د خلکو په مابین کې صلح کول. د دوو کسانانو منځ کې مشکل دی، مسلمانان دې لپاره کینی چې د هغو په مابین کې څنګه صلح وکړي، چې دا د الله تعالی په نسبت باندې ډېر لوی عمل دی. حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، صحابو ته یې وفرمایل: الا اخبرکم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقه، آیا تاسې ته زه په هغه عمل باندې خبر در نه کړمه چې هغه د روژې نه، د مانځه نه او د صدقې نه اجر زیات دی او بهتر عمل دی؟ صحابه کرام وویل چې بلا یا رسول الله، ای د الله پیغمبره موږ ته یې وښیه دا کوم عمل دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: اصلاح ذات البین، د مسلمانانو په مابین کې صلح کول. دا داسې عمل دی چې د مانځه نه، د روژې نه او د صدقې نه اجر زیات دی. وفساد ذات البین هي الحالقه، او د خلکو په منځ کې فساد پیدا کول دا حالقه ده، دا پاکی ده. لکه د پاکی په واسطه چې ویښتان خریل کېږي، نو د مسلمانانو په منځ کې د فساد پیدا کولو په وجه باندې د انسان دین ختمیږي. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، دلته الله تعالی اوس د دې فضیلت ذکر کوي. څوک چې داسې مشورې کوي، ومن يفعل ذلك، او څوک چې وکړي دا کار، څوک چې دا رقم جرګې جوړې کړي، ابتغاء مرضات الله، خو شرط پکې دا دی، ابتغاء مرضات الله، د پاره د طلب د رضا د الله تعالی. ځکه اکثر جرګماران د دې خبرې کوشش کوي چې نوم یې وشي، چې دا موضوع ما حل کړه او دا مشکل زما په واسطه باندې حل شو. نو الله فرمایي چې نوم دپاره به دا کار نه کوي. چا چې دا کار د الله د رضا دپاره وکړه،
فسوف نؤتيه اجرا عظیما. نو زر ده چې وربکو موږ هغه ته اجرا عظیما، لوی اجر. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى. اوس په دې آیت کې الله تعالی د هغه چا لپاره وعید ذکر کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مخالفت کوي او د مؤمنانو د لارې مخالفت کوي. ومن یشاقق الرسول، او هغه څوک چې مخالفت وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله د پیغمبر د سنتو مخالفت وکړي. یشاقق دې ته ویل کېږي چې د الله د پیغمبر طریقه په یو طرف کې پاتې شي او دی په بل طرف کې ودرېږي. د الله د رسول سنت او طریقه په یو طرف کې، دی په بل طرف کې ودرېږي. من بعد ما تبین له الهدى، وروسته له دې نه تبین له چې ښکاره شي هغه ته الهدى هدایت، وروسته له دې نه چې د حق لاره ورته روښانه شي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ورته معلومه شي او حق ورته ښکاره شي. ویتبع غیر سبیل المؤمنین، او روان شي غیر سبیل المؤمنین، په غیر د لارې د مؤمنانو، په داسې لاره باندې روان شي چې هغه د مؤمنانو لاره نه ده، او د مؤمنانو لاره همدغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري ده. نوله ما تولی، نو الله فرمایي چې وابړو موږ دی، وبګرځو موږ دی ما تولی، هغه طرف ته چې دی اوښتی دی. کومه د ګمراهۍ لاره چې اختیار کړې ده په همدې باندې به موږ پرېږدو، یعنې د الله د خوا نه به د هغه سره مدد نه کېږي. الله به ځینې خپل توفیق سلب کړي، الله به د هدایت توفیق ورته نه کوي. ونصله جهنم، او داخل به کو جهنم ته. وساءت مصیرا، او ډېر بد دی دا جهنم، مصیرا د ورګرځېدلو ځای. جهنم ډېر بد د ورګرځېدلو ځای دی. د دې آیت مقصد دا دی چا چې دیده دانسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مخالفت وکړه، د الله د پیغمبر د طریقو مخالفت یې وکړه، وروسته د دې نه چې الله ورته حق ښکاره کړي او د مؤمنانو د لارې نه بغیر بله لاره اختیار کړه، نو الله تعالی دته دوه قسمه جزاګانې ورکوي. یوه جزا ورته الله تعالی په دنیا کې ورکوي او بله جزا ورته الله په آخرت کې ورکوي. په دنیا کې جزا دا ده نوله ما تولی، کوم طرف ته چې دی اوښتی دی، کومه د باطل لاره چې غوره کړې ده، الله فرمایي زه به همدې طرف ته واړوم، په همدې باطل باندې به زه پرېږدم. یعنې الله به د هدایت توفیق ورته نه ورکوي. او د آخرت جزا یې دا ده ونصله جهنم، او جهنم ته به یې داخل کو. ځکه چې یو چا ته حق روښانه شي، خو د دې تقاضا خو دا ده چې د حق تابعداري وکړي. او که څوک د سنتو مخالفت کوي، او ځکه یې مخالفت کوي چې دی نه پوهېږي، هغه الله تعالی نه نیسي. ځکه دلته الله فرمایي من بعد ما تبین له الهدى، وروسته د دې نه چې هدایت هغه ته روښانه شي او ښکاره شي. او امام شافعي رحمت الله علیه په دې آیت باندې استدلال کړی دی په حجیت د اجماع باندې، چې مؤمنان په کومه خبره باندې اتفاق وکړي او د مؤمنانو اتفاق او اجماع په یو خبره باندې ثابت شي، هغه خامخا حقي. ځکه الله فرمایي چې ویتبع غیر سبیل المؤمنین، څوک چې روان شو په داسې لاره باندې چې هغه غیر د لارې د مؤمنانو نه ده، د مؤمنانو د لارې نه بغیر په بله لاره باندې روان شو، نو دې نه معلومیږي چې مؤمنان په کومه خبره باندې اتفاق وکړي هغه خامخا حقي. دا امت الله تعالی په ګمراهۍ باندې نه راجمع کوي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. دلته اوس الله تعالی د شرک مذمت ذکر کوي، د شرک دپاره الله تعالی وعید ذکر کوي. ان الله لا یغفر ان یشرک به، یقینا الله تعالی نه بخي، الله مغفرت نه کوي. ان یشرک به، دا چې شرک وشي د الله تعالی سره، دا چې د الله بندگان د الله سره، د الله مخلوق کې او څوک شریک وګرځوي، که انسانان د الله سره شریک کي، که ملائک دي، که پیران دي، که پیغمبران، که ملائک او که اولیاء، او که ستوري، که سپوږمۍ، او که هر شی د الله په دې مخلوقاتو کې چې هر یو شی څوک د الله سره شریک کي، نو الله تعالی یې نه بخي تر څو یې د هغه نه توبه نه ایستلې، الله تعالی یې نه بخي. ویغفر ما دون ذلك، ویغفر او بخنه کوي الله تعالی ما دون ذلك، د هغه ګناهونو، دون ذلك چې ما سوا د شرک نه دي، د شرک نه راکته چې څومره ګناهونه دي، الله تعالی بخي لمن یشاء، هغه چاته چې الله تعالی وغواړي. نور څومره ګناهونه چې دي چې الله تعالی د چا لپاره وغواړي، نو د توبې نه بغیر الله تعالی معاف کوي.
اگر چې د کبیره ګناهونو نه توبه ایستل واجب دي، مسلمان به د کبیره ګناهونو نه توبه وباسي. لیکن که د چا نه کبیره ګناهونه وشوه هغه د الله په اختیار کې دی. که الله تعالی د چا لپاره وغواړي نو الله به همداسې معاف کړي، او که الله تعالی وغواړي الله به د ګناه په اندازې باندې عذاب ورکړي. ومن یشرک، او که د کبیره ګناهونو نه یا د شرک نه انسان توبه وباسي نو د توبې نه وروسته خو الله تعالی هره ګناه معاف کوي. د توبې نه وروسته الله تعالی کفر هم بخي او شرک هم معاف کوي، او هر څونه ګناهونه چې دي الله معاف کوي. ومن یشرک بالله، او هغه څوک چې شرک وکړي د الله تعالی سره، د الله مخلوق د الله سره شریک وګرځوي، د الله تعالی په خصائصو کې، په هغه شیانو کې چې هغه د الله خصوصیتونه دي، د الله تعالی په اسماء او صفاتو کې، د الله په کارونو کې، د الله تعالی په حقوقو کې، د الله تعالی چې کوم د کمال صفتونه دي هغه صفتونه مخلوق ته ثابت کی. لکه الله تعالی متصرف دی په دې ټولو کائناتو کې، الله تصرف کوي. دا صفت چې یو څوک مخلوق ته ورکي چې پلانې په دې کائناتو کې تصرف کوي، متصرف دی، نو مخلوق د الله سره برابر ک. د الله تعالی په کارونو کې چې څوک د الله سره څوک شریک وګرځي، الله پیدا کول کوي، الله تعالی فنا کول کوي، الله روزي ورکوي، الله ژوند ورکوي، الله تعالی مرګ راولي. په دې کارو کې چې څوک د الله سره د الله تعالی مخلوق شریک وګرځي نو دا الله تعالی نه بخي. یا د الله تعالی په حقوق کې څوک د الله سره بل څوک شریک وګرځي. د الله تعالی حقوق دوه شیان دي. یو دا چې عبادت یوازې د الله حق دی، که رکوع ده، که سجده ده، که نظر دی، که طواف دی، څومره اقسام د عبادات چې دي دا ټول یوازې په الله پورې خاص دي. نو که په دې عباداتو کې یو څوک د الله سره بل څوک شریک وګرځي نو دا الله تعالی نه بخي. او بل حق د الله تعالی تحلیل او تحریم دی، شریعت جوړول، قانون جوړول، دا یوازې د الله تعالی حق دی. نو که څوک د الله تعالی د قانون په خلاف باندې قانون جوړ کړي او یو څوک د هغه قانون ته عقیده وساتي او دغه حلال حلال وګڼي، حرام حرام وګڼي، نو هغه د الله سره شریک ورځو. ومن یشرک بالله، او څوک چې شرک وکړي د الله تعالی سره، د الله سره د الله مخلوق د الله په خصوصیتونو کې برابر کړي، فقد ضل ضلالا بعیدا، نو یقینا ګمراه شو ضلالا بعیدا، په داسې ګمراهۍ سره چې هغه د حق نه ډېر لرې ده، دی د حق نه ډېر زیات لرې شو. ان یدعون من دونه الا اناثا، ان یدعون آواز نه کوي دا مشرکان چې د الله نه بغیر د نور مخلوقاتو عبادت کوي. الله فرمایي چې دوی آواز نه کوي من دونه ما سوا د الله تعالی نه، الا اناثا مگر د زنانو عبادت کوي. دا کوم بوتان چې دوی عبادت کوي الله فرمایي دا زنانه دي. د زنانو مقصد دا دی چې دا داسې کمزوري دي لکه د زنانو په شان. عربانو به د زنانو لفظ دا به د کمزورو دپاره استعمالوه، یعنی دا بوتان چې دوی عبادت کوي، دا مخلوقات چې دوی عبادت کوي او د الله نه بغیر د سختیو په وخت کې ورته آواز کوي، دا داسې کمزوري دي لکه د زنانو په شان. او بل مشرکانو په دې خپلو بوتانو باندې د زنانو نومونه ایښي وو، لکه لات و منات و عزا، دا ټول د زنانو نومونه وو. او بله دا ده چې د قبرونو والا اکثر قبر پرسته انسانان چې د قبرونو عبادت کوي په قبرونو باندې د زنانو لباسونه اچولي. ځکه الله فرمایي ان یدعون من دونه، دوی آواز نه کوي ما سوا د الله تعالی نه د سختیو په وخت کې، الا اناثا مگر د زنانو، و ان یدعون او دوی آواز نه کوي او عبادت نه کوي الا شیطانا مریدا مگر د هغه شیطان چې هغه سرکشه دی او د الله تعالی د طاعت نه وتلی دی. د سرکشه شیطان تابعداري کوي، د سرکشه شیطان عبادت کوي، ځکه شیطان دوی ته په دې شرک باندې امر کړی دی. دا شرک هغوی ته شیطان ښایسته کړی دی، نو په حقیقت کې دوی د شیطان عبادت کوي. لکه الله تعالی په سورة سبا کې دا خبره ذکر کړې، بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، بلکې دوی به د جناتو عبادت کاو. الله تعالی به په قیامت کې د ملایکو نه پوښتنه وکړي، ای دې خلکو ستاسې عبادت کوو، تاسې ورته ویلو؟ نو ملایک به الله تعالی ته ووایي بل کانوا یعبدون الجن، بلکې دوی د جناتو عبادت کاو. مفسرین لیکلي دي کانوا یدخلون اجواف الاصنام ویخاطبونها منها، دا شیطانان به د بوتانو په منځ کې داخل شو، بیا به د شیطانانو د خلکو سره خبرې کولې،
بیا به دوی دا فکر کاوه چې موږ سره د بت خبرې وکړي. لعنه الله الا شیطانا مریدا، مگر د شیطان سرکشه. لعنه الله چې لعنت کړی دی په هغه باندې الله تعالی د ملعون شیطان عبادت کوي، یعنې هغه شیطان چې الله تعالی د خپل رحمت نه لرې کړی دی. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وقال او شیطان دا خبره کړې ده، الله تعالی ته دا خبره کړې، لأتخذن خامخا نیسم به زه من عبادك ستا د بندګانو نه نصیبا مفروضا یو حصه مقرره، زه به ستا په دې بندګانو کې یو خاص اندازه انسانان ګمراه کومه چې هغه به زما تابعداري کوي. ولأضلنهم او خامخا زه به ګمراه کومه دوی، وسوسې به ورته اچومه، په وسوسو باندې به د حق نه ګمراه کومه. ولأمنینهم او خامخا زه به دوی ته ارزوګانې ورکومه. شیطان او چاته په زړه کې دا خبره اچوي چې ته ستا زندګي زیاته ده، سبا ته به مړ کېږي، او شیطان به هغه ته داسې وسوسې اچوي چې یو 100 کاله به ته ژوندی او جنت هم نشته دی، دوزخ هم نشته دی، حساب و کتاب دا نشته. ولأمنینهم دنیا کې مزې وکړه. ولأمنینهم او خامخا زه به ارزوګانې اچوم دوی ته. ولآمرنهم او خامخا زه به امر کوم دوی ته. فلیبتکن آذان الانعام، نو خامخا قطع کوي به دوی آذان الانعام غوږونه د چارپایانو. لکه مشرکانو به د خپلو معبودانو په نوم باندې بعضې حیوانات به نظر کړه چې وروسته الله تعالی په سورت مائده کې هغه ذکر کړي دي، بحیره و سائبه و وسیله. بیا به د هغو غوږونه قطع کول. دا به د دې خبرې نښه وه چې دا د دې باباګانو او د دې بوتانو په نوم باندې دا نظر شوي دي. نو یو خو د الله تعالی په دې خلقت کې تغییر راولي، حیواناتو ته الله تعالی غوږونه ورکړي دي او دوی د حیواناتو نه غوږونه قطع کوي. او بل دا کار یې د خپلو الهو دپاره کوو، د هغو د تقرب دپاره یې دا کار کوو. ولآمرنهم او خامخا زه به امر کوم دوی ته. فلیغیرن خلق الله، فلیغیرن نو خامخا بدلوي به دوی خلق الله خلقت د الله تعالی. د الله تعالی په خلقت کې به تغییر راولي. د الله په خلقت کې د تغییر راوستلو معنا خو یادا ده چې د الله تعالی دین به بدلوي، د الله تعالی په دین باندې به کفر کوي. کوم شیان چې الله تعالی حرام کړي دي هغه به حلال ګڼي، او کوم شیان چې الله تعالی حلال کړي دي هغه به حرام ګڼي. او بل د تغییر د خلقت د الله تعالی مقصد دا دی، په دې کې مفسرین لیکلي دي لکه دا خالونه لګول. حدیث کې راغلي لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. چې لعنت الله تعالی دی په هغو ښځو باندې چې خالونه وهي، بلې ښځې ته خال وهي، او د کومې ښځې دپاره چې خال وهل کېږي، او هغه زنانه چې هغه د بلې ښځې وریځې اخلي راباسي، او د کومې زنانه وریځې چې ایستل کېږي. والمتفلجات للحسن، او د هغو زنانو دپاره چې هغه د خپلو غاښونو په مابین کې فاصله پیدا کوي، غاښونه سره ازادوي د حسن دپاره. المغیرات خلق الله عز وجل، چې د الله تعالی په خلقت کې تغییر راولي. دارنګه د ګیرې کلول دا په تغییر د خلقت د الله تعالی کې راځي. د سپینو ویښتانو تورول، تور رنګ ورکول، دا په تغییر د خلقت د الله تعالی کې راځي. او سور رنګ ورکول یا تور او سور یو ځای کول چې دغه نه خرمایي رنګ پیدا کېږي، یعنې سوروالي ته چې مایلي، او دې کې مشکل نشته دی. او دارنګه یو څوک الله تعالی نارینه پیدا کړی دی، هغه ځان د زنانو سره مشابه کوي، زنانه ځان د نارینهو سره مشابه کوي. لکه حدیث کې راغلي لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لعنت د الله تعالی دی په هغو سړیو باندې چې هغه ځان د زنانو سره مشابه کوي، او په هغه زنانو باندې چې هغه ځان د سړیو سره مشابه کوي. نو د الله په خلقت کې تغییر راولي. دا مخلوقات الله پیدا کړي دي چې انسانان د هغو نه فایده واخلي. لمر او سپوږمۍ دا د الله تعالی د قدرت د نښو نه دي، خلک د دې عبادت کوي. ستوري د الله تعالی د قدرت نښې دي، د الله د توحید نښې دي. ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر. الله فرمایي د الله تعالی د توحید د نښو نه دا شپه او ورځ دي، او لمر او سپوږمۍ دي.
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تاسې لمر سپوږمۍ ته سجدې مه کوئ، بلکې تاسې هغه الله ته سجدې وکړئ چې دا یې پیدا کړي دي. نو دا مخلوقات الله پیدا کړي دي چې انسانان د هغو نه فایده واخلي. بعضې خلک راولګي د دې عبادت شروع کړي، نو دا هم د الله په خلقت کې تغییر دی. ومن یتخذ الشیطان ولیا، او هغه څوک چې ونیسي شیطان ولیا دوست دا معنی چې د هغه تابعداري شروع کړي، من دون الله ما سوا د الله تعالی نه، فقد خسر خسرانا مبینا، نو یقینا تاوان یې وکړه، خسرانا مبینا ښکاره تاوان، داسې تاوان یې وکړه چې تاوان یې ښکاره تاوان دی. ځکه د دې انجام و عاقبت به همیشه د جهنم اوري. یعدهم ویمنیهم، الله فرمایي یعدهم، وعدې ورکوي دا شیطان دوی ته، د دروغ وعدې ورکوي. ویمنیهم، او دوی ته ارزوګانې ورکوي. الله غفور رحیم دی. یو طرف ته انسان هیڅ عمل نه کوي، بل طرف ته وایي چې الله تعالی غفور رحیم دی. نو دا د شیطان امانی دی چې انسان ته ورکوي چې بغیر د عمل نه ارزوګانې کوي. یو هغه ارزو ده چې هغه د عمل سره انسان عمل کوي، او بیا انسان د الله نه امید لري چې الله به ما ته بښنه وکړي، الله به ما جنت ته داخل کړي. د عمل نه بغیر ارزوګانې دا د شیطان د خونې. وما یعدهم الشیطان، او وعدې نه کوي د دوی سره شیطان الا غرورا، مگر د دوکې وعدې. اولئک مأواهم جهنم، د شیطان وعدې ټولې اسې د دوکې وعدې دي. اولئک مأواهم جهنم، اولئک دا قسم خلق چې د شیطان د دې وعدو پسې روان دي او د شیطان د ارزوګانو پسې روان دي. مأواهم جهنم، ځای د اقامت د هغوی جهنم دی. ولا یجدون عنها، او پیدا به نه کړي د جهنم نه محیصا، ځای د خلاصېدو او ځای د تېښتې. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اوس الله تعالی د نیکانو حالت ذکر کوي، د نیکانو بندگانو دپاره الله بشارت ذکر کوي. والذین آمنوا، او هغه کسانان چې ایمان راوړی، وعملوا الصالحات، او نیک اعمال یې کړي. سندخلهم، زر ده چې داخل به کړو دوی جنات، جنتونو ته، تجري من تحتها الانهار، چې بهیږي ولاندې د هغو نه الانهار نهرونه، خالدین فیها، همیشه به یې په دې جنتونو کې ابدا، همیشه دپاره، چې هلته به بیا ختمېدل بالکل نه وي، همیشه به په جنت کې. وعد الله، وعده کړې ده الله تعالی د دوی سره، وعده کول حقا، او دا وعده الله تعالی یقیني کړې ده. یو خدا د الله وعده ده، او بیا دا وعده الله تعالی یقیني کړې ده. ومن اصدق من الله، الله د تاکید دپاره دا خبره کوي. یو خدا وعده ده او د الله د طرفه ده، او بیا دا وعده الله تعالی یقیني کړې ده. او بیا فرمایي ومن اصدق، او څوک ډېر زیات رښتونه دی من الله، د الله تعالی نه، قیلا په وینا او په خبره کې. د الله نه د هیچ خبره ډېره زیات رښتونه نشي کېدلی. لیس بامانیکم ولا امانی اهل الکتاب، اهل کتاب به په خپل دین باندې فخر کاو چې زموږ دین مخکینی دین دی او زموږ دین غوره دی. مسلمانانو به په خپل دین باندې فخر کاو. اهل کتاب به دا خبره کوله زموږ پیغمبر ستاسې د پیغمبر نه مخکې دی، زموږ کتاب ستاسې د کتاب نه مخکې دی، نو موږ ستاسې په نسبت باندې الله ته نږدې یو. مسلمانانو به ویلی چې بلکې موږ ستاسې په نسبت باندې الله ته نږدې یو، ځکه زموږ کتاب آخري کتاب دی، نور کتابونه یې منسوخ کړي دي، او زموږ پیغمبر خاتم النبیین دی. نو الله تعالی دا آیت راولېږه چې هسې په نسبتونو باندې انسان نجات نشي پیدا کولی. انسان چې نجات پیدا کوي نو په عمل به پیدا کوي. لیس بامانیکم ولا امانی اهل الکتاب، لیس نه دی نجات او خلاصون او د جنت حاصلېدل بامانیکم په ارزوګانو ستاسو باندې، ولا امانی اهل الکتاب، او نه په ارزوګانو د اهل کتابو باندې. یا لیس بامانیکم، نه د خبره بامانیکم ستاسې په ارزوګانو باندې. د الله تعالی فیصله د چا جنت ته داخلول یا دوزخ ته داخلول دا ستاسې په ارزوګانو باندې بنا نه دي، او نه په ارزوګانو د اهل کتابو باندې، بلکې خبره د الله تعالی د الله فیصله په عمل باندې ده او په عقیدې باندې ده. من یعمل سوءا، هغه چا چې ویې کړه ګناه، یجزه به، جزا به ورکول کېږي هغه ته به، د دې ګناه په مقابل کې. ابو بکر صدیق رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې ای د الله پیغمبره دا خو ډېره سخته ده،
چې انسان هره ګناه کوي او د هرې ګناه جزا الله تعالی ورته ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویلي چې انسان ته کله تکلیف ورسیږي، انسان کله مریض شي، کله سر درد وکړي، کله تبه ورباندې راشي، نو دا هم د الله د خوا نه جزا ده. د دې مصیبتونو په وجه باندې الله تعالی د انسان ګناهونه رژوي. لکه حدیث کې راغلي چې مسلمان ته چې کله تکلیف ورسیږي، پریشانی ورته ورسیږي، اذیت ورته ورسیږي، کفر الله بها من خطاياه، نو الله تعالی په دې باندې د هغه ګناهونه رژوي. حتی چې په پښه کې ازغی لاړ شي نو په دې باندې الله د هغه ګناهونه رژوي. یجزا به، جزا به ورکول کېږي هغه ته، یا په دنیا کې یا په آخرت کې. په دنیا کې دا چې الله به ورباندې امتحانات راولي، الله به ورباندې مصیبتونه راولي، یا به ورته الله تعالی په آخرت کې جزا ورکوي. ولا یجد له، او نه به پیدا کوي د خپل ځان لپاره من دون الله، ما سوا د الله تعالی نه، ولیا دوست حفاظت کوونکی، ولا نصیرا او نه مدد کوونکی چې د الله د عذاب اخلاص کی. ومن یعمل، او هغه څوک چې عمل وکي، من الصالحات د نیکیونه، من ذکر او انثى د نارینهونه یا د زنانهونه، که نارینه دی که زنانه دی چې نیک عمل وکي، وهو مؤمن، په دې شرط باندې چې مؤمني، فاولئک يدخلون الجنة، نو هغوی به داخلیږي جنت ته، ولا یظلمون نقیرا، او ظلم به نشي کېدلی په هغو باندې نقیرا، په اندازې د داغ د زړي د خرما، د خرما په زړي کې چې کوم داغ دی، کومه نقطه چې پکې ده، دومره ظلم به د الله د خوا نه په هغه باندې نه کېږي چې الله د هغه نیکۍ ضایع کړي او الله تعالی د ده په عملنامې کې ورته ګناه ولیکي. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله، ومن احسن، او څوک ډېر ښایسته دی، دینا د دین په اعتبار باندې، یوازې په نسبتونو باندې انسان نجات نشي پیدا کولی، په عمل صالح باندې انسان جنت ته داخلیږي. او دلته الله تعالی شرایط ذکر کوي. ومن احسن دینا، او څوک ډېر ښایسته دی د دین په لحاظ باندې، ممن اسلم وجهه، د هغه چانه چې تابع که مخ خپل لله الله تعالی ته، وهو محسن، او دی ښایسته عمل کوونکی، واتبع ملت ابراهیم حنیفا، او تابعداري وکړه د ملت ابراهیم علیه السلام، حنیفا په داسې حال کې چې ابراهیم علیه السلام کلک و د الله تعالی په توحید باندې، پوره توجه کوونکی و د الله تعالی طرف ته، او اعراض کوونکی و د هر قسم باطل نه. واتخذ الله ابراهیم خلیلا، او نیولی دی الله تعالی ابراهیم علیه السلام خلیلا، دوست. دلته الله تعالی په دې آیت کې دوه شرطه ذکر کړه. یو دا دی اسلم وجهه لله، چې خپل مخې الله تعالی ته تسلیم که، یعنی کله چې عمل کوي نو په عمل کې توجه یوازې الله طرف ته وي، عمل خالص د الله دپاره دی. دوم شرط پکې دا دی وهو محسن، په داسې حال کې چې دی محسن دی، یعنی عمل د شریعت مطابق دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق عمل کړی دی. په عمل کې دوه شرط دي. په اسلم وجهه لله کې اخلاص ته اشاره ده چې عمل خالص د الله تعالی دپاره دی. وهو محسن، په دې کې د سنتو اتباع ته اشاره ده چې عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق دی. او دا دواړه د عمل د قبلېدو دوه شرطونه دي، د دې نه بغیر الله تعالی عمل نه قبلوي. لا يقبل الله من العمل الا ما كان خالصا وصوابا، الله تعالی هیڅ عمل نه قبلوي مګر هغه عمل چې خالص د الله دپاره او صوابي. صواب دا معنی چې هغه مطابق د شریعت رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابقي. نو که د چا په عمل کې ریا وه الله تعالی عمل نه قبلوي، او که د چا په عمل کې اخلاص هم موجودي لیکن عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه وه، د ځان د عمل طریقه جوړه کړې وه، نو داسې عمل هم الله تعالی نه قبلوي. واتبع ملت ابراهیم حنیفا، او تابعداري کړي د ملت ابراهیم علیه السلام، چې ملت ابراهیم علیه السلام هغه د توحید ملت دی. حنیفا په داسې حال کې چې ابراهیم علیه السلام کلک و د الله په توحید باندې، یوازې الله ته متوجه و، او د هر قسم باطل و ادیانو نه اعراض کوونکی و. واتخذ الله ابراهیم خلیلا، او نیولی دی الله تعالی ابراهیم علیه السلام لره خلیلا، نږدې دوست. خلت دا په دوستۍ کې هغه اوچت مقام دی چې الله تعالی ابراهیم علیه السلام خلیل نیولی.
ولله ما في السماوات وما في الارض، او خاص د الله تعالی د پاره دی ما في السماوات وما في الارض. اوس الله تعالی د توحید د پاره دلیل ذکر کوي چې یوازې د الله بندگی تاسو وکړئ، ځکه یوازې الله معبود کېدلی شي، د الله نه بغیر بل څوک د عبادت مستحق نشته دی. ولله، او یوازې د الله تعالی د پاره دی ملکا خلقا عبیدا، یوازې د الله مملوک دی، یوازې د الله تعالی مخلوق دی، یوازې د الله بندگان دي. ما فی السماوات و ما فی الارض، ټول هغه شیونه چې په اسمانونو کې دي او ټول هغه شیان چې په ځمکه کې دي، دا ټول د الله تعالی مخلوق دي، د الله مملوک دي او د الله بندگان دي. وکان الله بكل شیء محیطا، او دی الله تعالی په هر څه باندې احاطه کوونکی، دا هر څه الله تعالی د خپل علم او د خپل قدرت په احاطه کې راګیر کړي دي، او هیڅ یو شی د الله تعالی د علم او د الله د قدرت د دایرې نه نشي وتلی. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، په دې صورت کې الله تعالی د کمزورو حقونه ذکر کول چې په کمزورو کې زنانه، یتیمان، ماشومان، سفها. نو په دې آیت کې الله تعالی بیا هغه موضوع ذکر کوي، ويستفتونك في النساء، او پوښتنه کوي ستانه ای نبی صلی الله علیه وسلم صحابه فی النساء د زنانو په باره کې. قل الله یفتیکم فیهن، ورته وفرمایي ای نبی صلی الله علیه وسلم الله یفتیکم فیهن، الله تعالی فتوا درکوي تاسو ته فیهن په باره د زنانو کې، د زنانو باره کې الله تعالی په خپله تاسې ته فتوا درکوي چې تاسو د هغو میراث ورکوئ او تاسو د هغو مهر ورکوئ، تاسو د هغو حقونه ادا کوئ او تاسې په هغو باندې ظلم مه کوئ، د هغو په حق کې تاسو انصاف وکئ. وما یتلی علیکم فی الکتاب، او هغه چې لوستلی کېږي په تاسې باندې فی الکتاب، په کتاب د الله تعالی کې. په دې صورت کې چې الله تعالی په اول کې کومه خبره ذکر کړه، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الله تعالی تاسې ته په هغه څه باندې فتوا درکوي چې د دې صورت په اول کې کومه خبره ذکر شوه. فی یتامى النساء، په باره د یتیمانو جنکیو کې، اللاتی لا تؤتونهن، هغه یتیمان جنکی، لا تؤتونهن چې نه ورکوئ تاسې هغوی ته، ما کتب لهن، هغه چې مقرر کړی شوی دی، لهن د هغو دپاره چې د الله د خوا نه ورته مقرر شوی دی او الله تعالی په تاسې باندې فرض کړی دی چې تاسې به ورکوئ، چې هغه د دوی میراث دی او د دوی مهر دی. وترغبون ان تنکحوهن، او تاسې رغبت لرئ د دې خبرې ان تنکحوهن چې تاسې نکاح وکړئ د هغوی سره، لکه مخکې د سورة النساء په ابتدا کې دا خبره ذکر شوه چې د چا په کور کې به یتیمه پاتې شوه نو کمالداره به وه او ښایسته به وه، نو بیا به یې خپله نکاح ورسره کوله، خو لیکن مهر به یې پوره نه ورکوه. نو الله تعالی هلته دا حکم ذکر کړ، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. که تاسې د دې خبرې نه ویرېږئ چې تاسې به د یتیمانو جنکیو باره کې عدل و انصاف ونه کړی شئ، که تاسې د هغو سره نکاح وکئ نو بیا تاسې د هغو سره نکاح مه کوئ. فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، بیا تاسې د نورو زنانو سره چې تاسې خوښي او تاسې ته حلالي، د نورو زنانو سره بیا تاسې نکاح وکئ. مثنى وثلاث ورباع، دوه دوه، درې درې، څلور څلور. نو هلته الله دا خبره ذکر کړې وه چې کله تاسې په دې باندې ویرېږئ چې د یتیمانو جنکیو باره کې به تاسې عدل و انصاف ونه کړی شئ، نو بیا تاسې د هغو سره نکاح مه کوئ، او که نکاح ورسره کوئ نو خامخا تاسې د هغو مهر پوره ورکئ او په میراث کې پوره برخه ورته ورکئ. وترغبون ان تنکحوهن والمستضعفین من الولدان، او دارنګه الله تعالی فتوا درکوي تاسې ته المستضعفین من الولدان، د هغه کمزورو ماشومانو په باره کې، کوم کمزوري ماشومان چې پاتې شي تاسو ته، چې تاسې هغو ته د هغو حقونه ورکوئ، ځکه خلکو به ماشومانو ته په میراث کې حصه نه ورکوله. وان تقوموا للیتامى، او دا چې تاسې قائم شئ، کلک شئ تاسو، وان تقوموا، دا چې تاسې کلک ودرېږئ، للیتامى په باره د عامو یتیمانو کې، بالقسط، په عدل او په انصاف، دا د دې ټولو سره لګېږي.
تاسې د زنانو باره کې د کمزورو ماشومانو باره کې او د زنانو باره کې د عامو زنانو باره کې دارنګه دغه یتیمانو جنکیو باره کې او د کمزورو ماشومانو باره کې او د عامو یتیمانو باره کې تاسې کلک په انصاف باندې ودرېږئ. کلک په انصاف باندې درېدل دا معنی چې د هغو پوره حق ورکړئ، په میراث کې هم پوره حق ورکړئ او مهر هم پوره ورته ورکړئ. وما تفعلوا من خیر، نه یوازې دا چې تاسې د هغو په حق کې د انصاف نه کار واخلئ، بلکې الله فرمایي تاسې د هغو سره احسان وکړئ. وما تفعلوا من خیر، په دې کې احسان ته اشاره ده. وما تفعلوا او هغه چې تاسې کوئ من خیر څه نیک عمل، فإن الله كان به علیما، نو یقینا الله تعالی دی په هغه باندې علیما عالم، نو الله به خامخا بدله درکوي. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. اوس الله تعالی د ښځې او د خاوند په منځ کې چې کوم مشکلات دي د هغو د حل لاره الله ذکر کوي. مخکې هم دغسې آیتونه ذکر شوي وو، خو په هغه صورت کې نشوز او نافرماني او بد اخلاقي د ښځې د خوا نه وه. هلته الله تعالی څلور علاجه ذکر کړه. یو دا دی چې فعظوهن، تاسې هغو ته وعظ وکړئ. بل دا و چې وهجروهن، تاسې هغه د هغو نه بستره جدا کړئ. بله دا و چې تاسې هغه ووهئ. او بله دا و چې تاسې د ښځې او د خاوند په خپلوانو کې 2 کسان حکم مقرر کړئ. اوس په دې آیت کې الله تعالی برعکس صورت ذکر کوي چې بد اخلاقي د خاوند د خوا نه ده. وإن امرأة او که چېرته یوه زنانه خافت ویرېدله من بعلها د خپل خاوند نه نشوزا د بد اخلاقۍ د هغه نه هغه متکبره و او د کبر او د لویي د وجې نه د دې ښځې حقونه نه ادا کوي او د هغې سره بد اخلاقي کوي، د هغې سره شپه نه تېروله، نفقه یې ورته پوره نه ورکوله، توجه یې نه ورته کوله، او اعراضا یا یې مخ ځینې اړاو، متکبره نه و خو توجه یې نه ورته کوله. فلا جناح علیهما، نو نشته ګناه په دې دواړو باندې ان یصلح بینهما، چې صلح وکړي په مابین خپل کې، صلح کول. لکه یو خاوند دی چې هغه غواړي د بلې ښځې سره نکاح وکړي او یوې ښځې ته توجه نه کوي، نو دلته الله فرمایي د کومې ښځې ته چې توجه نه کوي او غواړي چې هغې ته طلاق ورکړي، نو دوی کولی شي په خپل منځ کې صلح وکړي چې دا ښځه د خپلو بعضو حقونو نه تنازل وکړي، چې خپل نوبت ورته معاف کړي. ما ته صرف مثلا په میاشت کې اوکرت یوه شپه راکوه او ما ته فقط دومره نفقه راکوه، د خپلې نفقې په باره کې د یو څه حق نه تېره شي، ورته وایي چې ما ته نفقه کم راکوه. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتلې چې سوده رضی الله عنها ته طلاق ورکړي، نو سوده رضی الله عنها خپل نوبت عایشې رضی الله عنها ته وبخښه، وایي ما ته طلاق مه راکوه. فلا جناح علیهما، نشته ګناه په دوی باندې ان یصلح بینهما، چې صلح وکړي په مابین خپل کې، صلح کول. والصلح خیر، الله تعالی فرمایي او صلح کول دا بهتر دی د جدایي نه، د دې نه چې سره جدا شي، د دې نه بهتره دا ده چې صلح وکړي. واحضرت الانفس، او حاضر کړی شوي دي نفسونه، الشح، حرص او بخل ته. یعنی الله تعالی د انسانانو په فطرت کې حرص او بخل اچولی دی. همیشه دپاره انسانان د دې خبرې کوشش کوي چې د بل حق ځان ته راخپل کړي او د بل حق تلف کړي. دا د انسانانو فطرت دی. وإن تحسنوا وتتقوا، او که تاسو احسان وکړئ، وتتقوا او تاسو د الله نه ویرېږئ، د زنانو سره ښه ژوند وکړئ او په هغو باندې د ظلم کولو نه ډډه وکړئ، د الله نه ویرېږئ. فإن الله كان بما تعملون خبيرا، یقینا الله تعالی دی په هغو اعمالو باندې چې تاسې کوئ خبیرا، خبردار، نو الله به تاسې ته بدلې درکړي. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، ولن تستطيعوا، الله فرمایي او هرگز تاسو نشي کولی او هیڅ کله تاسو نشي کولی ان تعدلوا بين النساء، دا چې تاسې عدل وکړئ بین النساء، په مابین د زنانو کې. دا چې د چا څو زنانه دي، نو الله فرمایي تاسې دا نشي کولی چې په مکمل شکل باندې د دوی په مابین کې د عدل و انصاف نه کار واخلئ. ولو حرصتم، اگر چې تاسې حرص وکړئ د دې کار، اگر چې د دې کوشش هم وکړئ، لیکن بیا هم تاسې د زنانو په منځ کې پوره عدل و انصاف نشي کولی. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به د زنانو په منځ کې نوبت مراعات کاوه،
د خپلو زنانو منځ کې به قسم او نوبت مراعات کاوه. بیا به دا خبره کوله چې اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. یا الله تعالی دا خو زما نوبت مراعات کول دي په هغه څه کې چې زه اختیار لرم. الله تعالی په هغه څه باندې منیسي فيما تملك د کوم شي اختیار چې تا سره دی، ولا املك او زما سره اختیار نشته دی چې هغه د زړه توجه ده. نو الله فرمایي فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا نو تاسې میلان مه کوئ كل الميل پوره میلان کول. کله چې یو څوک مثلا 2 ښځې دي یا 3 ښځې دي، نو الله فرمایي فلا تميلوا كل الميل، نو تاسې میلان مه کوئ د دې یوې طرف ته كل الميل پوره میلان. فتذروها چې تاسې پرېږدئ دا بله کالمعلقة په شان ته د زوړندې په مابین د ځمکې او د اسمان کې، چې نه په ځمکه نه په اسمان ده، چې نه ستا ښځه ده او نه طلاق ورکوي، په داسې شکل باندې پرېږدي. وان تصلحوا وتتقوا، او که تاسې خپل عملونه اصلاح کوي، د هغو په مابین کې د عدل و انصاف نه کار واخلئ. وتتقوا، او تاسې د الله تعالی نه ویرېږئ او د ظلم نه ځان بچ کړئ. فإن الله كان غفورا رحیما، نو یقینا الله تعالی دی غفورا بخښنه کوونکی، رحیما مهربان په تاسو باندې. که ستاسې د زړه توجه د یوې طرف ته زیاته وي، نو الله تعالی تاسې په هغې باندې بیا نه نیسي. وان یتفرقا، اوس که ښځه او خاوند د دې کوشش وکړي چې په خپل مابین کې سره جوړه وکړي، لیکن دا کوشش نتیجه ورنه کړي، نو آخري لاره الله ذکر کوي چې هغه د طلاق لاره ده. وان یتفرقا، او که چېرته جدا شي دا ښځه او خاوند د یو بل نه په طلاق سره، یغني الله، نو مستغني به وګرځوي الله تعالی کلا هر یو به الله تعالی د بل نه مستغني وګرځوي. د خاوند ته به الله تعالی بله ښځه پیدا کړي او د ښځې ته به الله بل خاوند پیدا کړي. کلا من ساعته، یغني الله مستغني به وګرځوي الله تعالی کلا هر یو د دې بل نه من ساعته د خپل فراخۍ نه. وکان الله واسعا، او دی الله تعالی واسعا فراخ دی د الله تعالی فضل، حکیما الله تعالی حکمتونه والا دی. د الله تعالی چې کوم احکام دي په هغو کې د الله حکمتونه دي. ولله ما فی السماوات وما فی الارض، او خاص د الله تعالی دپاره دي ما فی السماوات وما فی الارض، ټول هغه شیونه چې په اسمانونو کې دي او ټول هغه شیونه چې په ځمکه کې دي. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب، ولقد وصینا، او یقینا وصیت کړی و موږ الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، هغو کسانانو ته چې ورکړی شوی د کتاب من قبلکم مخکې ستاسو نه، و ایاکم، او تاسو ته الله تعالی وصیت کړی دی ان اتقوا الله، چې تاسې د الله تعالی نه ویرېږئ. دغه د تقوا امر چې الله تعالی یې کوي، دا د الله تعالی ټولو بندګانو ته وصیت دی، مخکینیو امتونو ته او تاسې ټولو ته الله تعالی د تقوا امر کړی دی. وان تکفروا، او که تاسې کفر وکئ، فإن لله ما فی السماوات وما فی الارض، نو الله ته تاسې کوم نقصان نشي رسولی. فإن لله ما فی السماوات وما فی الارض، ځکه یوازې د الله تعالی دپاره دي ما فی السماوات وما فی الارض، ټول هغه شیونه چې په اسمانونو کې دي او ټول هغه شیونه چې په ځمکه کې دي، دا ټول د الله مخلوق، د الله مملوک، د الله بندگان دي. نو ستاسې کفر الله تعالی ته کوم ضرر نشي رسولی. د الله په ملک او د الله په پاچاهۍ کې هیڅ نقصان نشي راوستلی. لکه حدیث کې راغلی دي یا عبادي لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم. الله فرمایي حدیث قدسی ده، ای زما بندگانو، که ستاسې اول او ستاسې آخر او انسانانو پیران ټول، که دا ټول د الله تعالی په دې بندگانو کې د هغه چا په شان باندې جوړ شي چې هغه د الله تعالی متقي ترین بنده دی، ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، دا زما په پاچاهۍ کې هیڅ یو شی نشي اضافه کولی. او که ستاسې اول او ستاسې آخر انسانانو پیران كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم، دا د هغه چا په شان جوړ شي چې په تاسې کې چې یو څوک ډېر فاجر مخلوق د الله تعالی دی، ما نقص ذلك من ملکی شیئا، دا زما د ملک و پاچاهۍ نه هیڅ شی نشي کمولی. وقال موسى ان تکفروا انتم ومن في الارض جميعا فإن الله لغني حمید. موسی علیه السلام خپل قوم ته ویلي وو ان تکفروا انتم ومن في الارض جميعا، که تاسې کفر وکئ ومن في الارض جميعا، او هغه کسانان چې په ځمکه کې دي که دا ټول کفر وکړي،
فإن الله لغني حمید، یقینا الله تعالی بې حاجته دی، الله ستایلی شوی دی. الله تعالی د چا ایمان ته حاجت نشته دی. وکان الله غنیا حمیدا، دلته الله فرمایي وکان الله غنیا حمیدا، او دی الله تعالی غني، الله تعالی د خپل مخلوقاتو نه بې حاجته دی، بې نیازه دی. حمیدا، الله تعالی ستایلی شوی دی. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، او یوازې د الله تعالی دپاره دي ما فی السماوات و ما فی الارض، ټول هغه شیونه چې په اسمانونو کې دي او ټول هغه شیونه چې په ځمکه کې دي. دا خبره الله تعالی تکرارا ذکر کړه، ځکه الله تعالی خپل استغنا ذکر کوي چې الله د بندگانو ته محتاج نه دی. وکفا بالله وکیلا، او کافی دی الله تعالی وکیلا، کارساز، کار جوړونکی. ان یشاء یذهبکم ایها الناس، اوس الله دا خبره کوي که تاسې کفر وکړئ نو ستاسې ته الله حاجت نشته دی. الله کولی شي چې ستاسې په ځای باندې نور انسانان پیدا کړي. ان یشاء یذهبکم، که چېرته الله تعالی وغواړي یذهبکم، نو الله تعالی به تاسې د منځه ویسي، تاسې به الله تعالی هلاک کړي. که تاسې د الله نافرماني کوئ او تاسې کفر کوئ نو که چېرته الله تعالی وغواړي الله به تاسې هلاک کړي. ایها الناس، ای خلکو، ویأتي بآخرین، او رابولي الله تعالی ستاسې په ځای باندې نور خلک، داسې خلک به الله راولي چې هغه به د الله فرمانبرداره بندګاني. لکه الله په سورة محمد کې فرمایي وإن تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، او که تاسې مخ واړوئ او که تاسې اعراض وکئ یستبدل قوما غیرکم، نو الله به ستاسې په بدل کې نور خلک پیدا کړي، تاسې به الله هلاک کړي، الله به نور خلک پیدا کړي. ثم لا یکونوا امثالکم، چې بیا به هغه ستاسې په شان نه وي. من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخره. په دې آیت کې الله تعالی د اخلاص ترغیب ورکوي چې تاسې په هر عمل کې د آخرت د ثوابونو اراده وکړئ. من کان یرید ثواب الدنیا، هغه څوک چې غواړي په خپل عمل سره ثواب الدنیا، بدله د دنیا، نو دا ډېر بې عقله او احمق انسان دی. فعند الله ثواب الدنیا والآخره، ځکه چې د الله تعالی په نزد باندې ثواب الدنیا والآخره، بدله د دنیا او د آخرت دواړو ده. الله سره خو دواړه بدلې شته دي، هم د آخرت بدله شته او هم د دنیا بدله شته ده. نو تاسې ولې یوازې دنیا غواړئ؟ تاسې د الله تعالی نه دواړه وغواړئ. لکه مخکې الله سوره بقره کې دا خبره ذکر کړې وه چې انسانان دوه قسمه دي. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق. په دې انسانانو کې بعضې خلک داسې دي چې هغوی د الله تعالی نه یوازې دنیا غواړي، وایي ربنا آتنا فی الدنیا، الله تعالی یوازې په دنیا کې موږ ته راکړي. وما له فی الآخرة من خلاق، او په آخرت کې د هغه دپاره هېڅ برخه نه وي. ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. او بعضې انسانان داسې دي چې هغه د الله نه دنیا او آخرت دواړه غواړي، او داسې وایي ای ربه موږ ته په دنیا کې هم ښایسته حالت راکړي، په آخرت کې هم ښایسته حالت راکړي، او د جهنم د اور د عذاب هم وساتي. فعند الله ثواب الدنیا والآخره، نو د الله تعالی سره بدله د دنیا او د آخرت دواړو ده، نو تاسې د الله نه دواړه وغواړئ. وکان الله سمیعا بصیرا، او دی الله تعالی سمیعا، اوریدونکی د ټولو خبرو، بصیرا، او لیدونکی د هر شي. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب